سرک زندگی چا سره چې ما جنسي اړیکه ونیوه او د هغه څخه امیدواره شومه هغه زما سکنی ورور وخته. رښتینې کیسه. سلامونه، مینه او درنښت ګرانو اوریدونکو، امید لرم ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دغه کانال سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو سره یې هم شریک کړئ. له دې کانال څخه په پښتو رښتینې کیسې او په دري داستانهای واقعي خپریږي. نننۍ کیسه زموږ د یو خورکۍ کیسه ده چې داسې پیل کیږي. زما مستعار نوم شایما ده. زه د افغانستان د سمت شمال په یو ولایت کې ژوند کوم. زما پلار یوه ښځه یې درلوده او د هغې څخه یوازې لورانې وې، زوی یې نه درلوده. زما پلار د زوی لپاره زما مور سره واده کوي. پلار مې په اول کې چې زما مور سره واده وکړه په پټه کې واده وکړ. مشر ښځه یې خبر نه و. کله چې زما مور امیدواره شوه زما مشر ورور پیدا کېده. دلته زما د پلار مشره ښځه هم امیدواره شوې وه. زما پلار نور خپل مشره ښځې ته لاړ نه او زما مور سره په همغه وطن کې پاتې شو. کله چې مور مې په ما امیدواره شوه زما پلار ایران ته لاړ. پلار مې ایران ته لاړ او زه پیدا شوم. زما نوم یې شایما ایښی. پلار مې په ایران کې ډیر کلونه تیر کړل. کله چې پلار مې بیرته وطن ته راغی زما مېرمنۍ مور مړه شوې وه. زما پلار خبر شو چې زما مشره ښځه مړه شوې. زما مور یې خپل وطن ته بوتله. کله چې هلته لاړو زما د پلار لورانې واده شوی و او ښځه یې مجاهدین شهیده کړې وه. زامن یې کلي ته د ماماګانو کره تللی و. زموږ کور او باغ کې څوک نه و. کلي کې مجاهدین و او زما پلار هغه کلي ته تلی نه شو چې خپل زامن وګوري. هغه وخت کې ډیر جنګونه و. پلار مې د داش کار کوو، خښتې پخول او په کال کې څو وارې کابل ته تلل. دا ځلې چې زما پلار وغوښته کابل ته لاړ شي زما مور ته یې ویل څو ورځې په کابل کې پاتې کېږم بیرته راځم. د پلار له تګ څخه مې یو میاشت شو مګر زما پلار بیرته رانغی. هغه وخت کې موبایلونه نه وو. زما مور خپل ورور ته پیسې ورکړه او ورته ویل لاړ شه کابل ته زما خاوند وغواړه چې هغه څه شو. زما ماما لاړ کابل ته. زما مشر ماما په کابل کې ژوند کوو. هلته مشر ماما مې ویلی و چې زما پلار محمد جان 20 شپې مخکې وطن خواته حرکت کړی و. کله چې هماغه ترانسپورت ته ځي زما د پلار بس یې سالنګ کې برفپوش نیولی و او زما پلار هم شهید شوی و. بیا دولت زما د پلار جسد یې د چاریکار په ښار په یوه هدیره کې خاورې ته سپارلی و. زما ماما د دې لپاره چې مطمئن شي هغه قبر یې لوڅ کړی و تر څو وګوري چې آیا زما پلار ده که نه. کله چې ماما مې لیدلی و زما پلار و. زما ماما بیرته وطن ته راغی او زما مور ته یې ویل خورې ستا خاوند مړ شوی
ما په خپلو سترګو ولید. مونږ ټول ژړل خپل پلار پسې. مونږ ته ډېر سخت و. د پلار مړی مو ونه لید. وروسته زما د پلار مرګ څخه زما مور خوارکۍ ډېره خواره شوه. غوا یې ساته، د هغه شیدې یې خرڅوو، خیاطي یې هم کوو چې حلال ډوډۍ پیدا کړي. هغه وخت کې زموږ ولسوالي کې زیات جنګ و. هره شپه به مجاهدین راتلل، کور په کور دروازې یې ټک ټک وهه او ډوډۍ به یې غوښته. یو شپه زموږ دروازه ټک ټک شو. مور مې لاړه چې دروازه خلاصه کړي. ګوري یو ګروپ مجاهدین دي او په هغه ګروپ کې یو زلمی هلک ده چې ځان یې زما مور ته معرفي کړی او ویلی زما نوم شاغا ده، زه د محمد جان زوی یم. زما مور د دې زلمی لیدلو سره ډېر خوشحال سوی چې ما یو زوی پیدا کړ. وروسته له هغه زیاتره شپې شاغا زموږ کره به راتلل. کله چې ټول کلی خبر شو، هغوی ویل چې دغه شاغا د محمد جان زوی نه ده. مشره ښځه یې د دې لپاره چې خپل خاوند ډوکه کړي، خپل خاوند ته یې دروغ ویل. دا دوه زامنې د چا څخه فرزندي اخیستی. شاغا د محمد جان زوی نه ده. زما مور مریضه شوه. په وطن کې ډاکټران نه وو، علاج یې نه کېدل. زما مور یې کابل ته بوتله. زما مور په کابل کې یوه نیمه میاشت پاتې شوه. په دې یوه نیمه میاشت کې یو شپه شاغا زموږ کره راغی چې ډېر مریض و او تبه یې درلوده. ما ورته په بله کوټه کې صندلي کېښودله. د صندلي لاندې مې اور واچوه د دې لپاره چې ګرم راسي. ګولۍ مې ورته ورکوو چې زما لاس یې کلک ونیو او راته یې ویل شیما زه غواړم تا سره واده وکړم. ما ورته ویل ته خو زما ورور یې. هغه راته ویل ټول خلک وایي چې زه یې فرزندي ساتلی یم، زه د محمد جان زوی نه یم. په دې اساس زما او ستا نکاح کېږي. کله چې مور دې راغی په حلال نکاح دواړه نکاح کوو. ما شاغا سره جنسي اړیکه ونیوه او وروسته له هغه شاغا هره شپه زموږ کره راتله. یوه نیمه میاشت وروسته چې مور مې راغی، زه امیدواره ومه. مور ته مې ټول کیسې وکړل. زما مور حیران پاتې و چې څه وکړي. زموږ په وطن کې قابله هم نه و او په بل ولایت ته چې تلو د قابلې لپاره زما مشر ورور خبرېده. زما مور له ډېرو تجربو څخه کار واخیسته او ما ته یوناني دواګانې راکړل تر څو دا ماشوم وغورځېږي او ضایع شي. دا چې الله تعالی د هغه ماشوم عمر یې په دې دنیا کې کړی و، ماشوم ونه غورځېده. زه مجبوره وم چې ټول دا 9 میاشتې په مریضي تېره کړم. تل به ویده وم د دې لپاره چې څوک راباندې پوه نه شي. وروسته له 9 میاشتو چې زما ماشوم پیدا شو، زما مور هغه ماشوم یو چاته په فرزندي ورکړه. یو ورځ زما حما د یو بل ښار څخه زموږ کره راغی. مور مې زما د عمه څخه پوښتنه وکړه چې دغه شاغا د محمد جان زوی ده که نه؟ خلک خو وایي چې دغه فرزندي ساتلی. زما حما ویل زه شاید یمه چې زما وریندار کله چې امیدواره شوه زه ومه. دغه 2 زامن چې غبرګونې وو په خېټه کې وه، زما مخې ته پیدا شو. دا زما وریرونه دي.
چې شاغا خبر سو چې زه یې سکنی خور یمه توبې یې ویسته او تل به جومات ته تلل جومات کې استغفار به ویل وروسته له هغه شاغا هېڅکله ما سره مخامخ نه شو او ټول عمر یې د خدای تعالی په استغفار کې تیر کړل چې زما دغه ګناه وبخي دغه و زما د ژوند کیسه ګرانه اوریدونکو هیله لرم دغه کانال سبسکرایب کړئ خپل ملګرو سره شریک کړئ تر یو بل داستان تاسو په پاک او مهربان رب سپارم الله مو مل شه